أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورة آل عمران سلورم پارا د سورة آل عمران آخری رکو دا آیات نمبر 190 191 192. شان نزول د دې آیاتونو مبارکو حضرت عطا ابن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ زه د حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا په خدمت کې حاضر شم او تپوس مې وکړو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کما عجیبه واقعات په خپل سترګو باندې لیدلی وي نو هغه ماته بیان کا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جواب کې فرمایل چې د نبی علیه السلام هر یو واقعه عجیبه او ناشنا ده، نو کومه واقعه به تاته زه بیانوم. او بیا فرمایل چې یو عجیبه واقعه به درته بیان کم چې یو ځل شپه وه، نبی علیه السلام زما په بستره باندې پروتو او ناڅاپه پاڅېدو، زما نه اجازت واخیستو چې که ستا اجازت وي نو زه به د خپل الله عبادت وکړمه. ما اجازت ورکو. نبی علیه السلام پاڅېدو، اودس یې وکړو او بیا مونځ ته ودرېدو، اوږد قیام یې وکړو او په قیام کې دومره جړا وکړله چې سینه مبارکه په اوښکو باندې لمده شوله. بیا رکوع ته ښکته شو، اوږده رکوع یې وکړه، په هغې کې هم جړا وکړله. بیا سجدې ته لاړو، سجدې هم اوږده وکړله، په هغې کې هم جړاګانې وکړې. دغه شان ټوله شپه د الله پاک په عبادت کې تیره کړله تر دې پورې چې سبا شو او حضرت بلال رضی الله تعالی عنه د سحر اذان وکړو. نو ما تپوس وکړو د نبی علیه السلام نه چې دا څه واقعه شوې ده چې نور کله خو تاسو داسې جړا نه ده کړې، نن چې کومه جړا وکړله او الله پاک خو تاسو ته هر څه معاف کړي دي، وړاندینی رستنی ټولې کمی کوتاهي الله پاک تاسو ته معاف کړي دي، د هغې اعلان یې کړی دی. نو بیا ولې تاسو دومره په عباداتو کې مشقت کوئ او دومره جړا کوئ؟ وی نبی علیه السلام په جواب کې وفرمایل چې دومره لوی احسان او انعام الله پاک ما سره کړی دی، نو وی فرمایل افلا اکون عبدا شکورا، زه د الله پاک شکر گزار بنده ولې جوړ نشم چې دا دومره نعمتونه را باندې الله پاک کړي دي، نو مال پکار دي چې زه د الله پاک د دغه انعاماتو شکر ادا کما. او بیا او فرمایل چې نن شپه ما باندې دا آیاتونه مبارک الله پاک نازل کړي دي
او په دې کې ټول خلقو ته د غور او فکر دعوت ورکړی دی چې تاسو په دې کې د الله د قدرت کمې نښې دي، نو تاسو په دې کې غور او فکر وکړئ او په دې نتیجه باندې ورسیږئ چې دا دومره لوی اسمانونه چا پیدا کړي دي، دا دومره لویه ځمکه چا پیدا کړې ده، دا شپې او د ورځې دا بدلیدل دا څوک کوي، دا نظام د دې دنیا څوک چلی؟ نو هغه کس دپاره هلاکت او بربادي ده چې په دې کې غور او فکر نه کوي او د الله پاک د توحید نه منکر وي، د الله پاک سره شریکان ګرځي. نو په دې کې الله پاک په دې آیاتونو مبارکو کې د خپل قدرت یو څو نښې ذکر کړي دي. یو د اسمانونو پیدایش، ځکه د مکې مکرمې مشرکانو سوال کړی چې موږ ته دا صفا ډیرې دا د سرو زرو جوړه که، نو بیا به موږ په تا باندې ایمان راوړو. او د دې مقصد ایمان راوړل نو، بلکې بغض او عنادو د نبی علیه السلام سره او د الله پاک په علم کې دا خبره وه که چېرې دا صفا ډیرې د سرو زرو جوړه شي بیا هم دا خلق ایمان نه راوړي. او کله چې فرمایشي معجزه خلق وغواړي او هغه معجزه ورته ښکاره شي او بیا هم ایمان را نه وړي، بیا فوري طور الله پاک عذاب نازلی. نو دې کې هم د هغې خیر و چې دا معجزه ورته الله پاک ښکاره نه کړله. نو دا آیتونه یې ورته راولېږل چې تاسو خو یو معجزه غواړئ او الله پاک بې شماره معجزې تاسو ته ښکاره کړي دي. د لوی اسمانونو ته وګورئ چې دا څومره لوی اسمانونه دي، اسمانه دي، یو اسمان صرف موږ ته ښکاري، هغه باقي شپږ اسمانونه د دې نه جدا دي، هغه د دې د پاسه دي. دا یو اسمان چې موږ ګورو څومره لوی اسمان الله پاک جوړ کړی دی، دې ته دیوال نه دی جوړ کړی، دې ته پیلر نه دی ورکړی، دې ته صحرا او اټیک نه دی ورکړی. دغه شان په خپل قدرت باندې الله پاک دا دومره لوی اسمان ودرولی دی. نو د دې نه د الله پاک د قدرت او د طاقت اندازه لګي چې اسمان دومره لوی دی نو الله به څومره لوی وي. بیا دا ځمکه الله پاک پیدا کړې ده چې موږ په دې باندې ګرځو، شمال او جنوب او مشرق او مغرب پورې څومره ځمکه ده، بیا په دې ځمکه باندې څومره مخلوقات دي، غرونه دي، دریابونه دي، ونې دي، انسانان دي، زناور دي، مارغان دي، د اوبو زناور دي، د اوچې زناور دي. دا ټول دا د الله پاک د قدرت نښې دي چې د اسمانونه چا پیدا کړي دي، د ځمکې چا پیدا کړي دي. نو تاسو له پکار دا دي چې تاسو په دې کې غور او فکر وکړئ. او بیا د شپې او د ورځې بدلیدل ذکر کړي دي، لیل شپې ته ویلی شي او نهار ورځې ته ویلی شي. او اختلاف معنی ده پرله پسې راتلل بدلیدل، چې شپه لاړه شي نو ورځ راشي او چې ورځ ختمه شي نو شپه ورپسې راشي. او د اختلاف یو معنی دام کړې ده چې شپه تیاره ده او ورځ رڼا ده، او بله معنی د اختلاف دا کړې ده چې ورځ اوږدیږي نو شپه لنډیږي او چې شپه اوږدیږي نو ورځ لنډیږي. نو دا ټول د الله پاک د قدرت نښې دي. او په دې کې څوک به دغه نښو نه عبرت اخلي او دې کې به غور او فکر او سوچ او فکر کوي. وی عقلمند خلق په دې کې سوچ او فکر کوي. بیا د عقلمندو خلقو یو څو صفات ذکر کړي دي چې عقلمند څوک دي. موږ عقلمند چاته وایو چې مال او دولت جمع کولو کې ماهر وي، نو موږ وایو دا سړی ډېر هوښیار دی، عقلمند دی، دومره مال دولت او کارخانې او بینک بیلنس او جیداد او مارکیټ او پلانې دا هر څه جمع کړي دي، نو موږ دا عقلمند دی. خو الله پاک فرمایي چې عقلمند دغه انسان نه دی، عقلمند هغه انسان دی چې دی د الله ذکر کوي. ذکر لومبنی صفت د عقلمند انسان ذکر کړی دی چې دی د الله ذکر کوي. او د الله ذکر یو همونږه په ژبه باندې الله الله وایو، او یو د الله عبادت کول دی نو دام د الله ذکر دی. مونځ چې دی نو دام د الله ذکر دی. د قرآن مجید تلاوت دام د الله ذکر دی. درود شریف لوستل، استغفار ویل، درېمې کلمې ذکر کول، لا اله الا الله ویل، دا ټول دا د الله پاک ذکر دی. او ذکر یو داسې بهترین عمل دی چې قرآن مجید کې د بل یو عمل د کثرت حکم نه دی کړی، صرف د الله د ذکر د کثرت حکم یې کړی دی. واذکروا الله ذکرا کثیرا، تاسو د الله ډیر ډیر ذکر وکړئ، لعلکم تفلحون، د پاره دی چې تاسو کامیاب شئ. او حدیث مبارک کې راځي افضل الذکر لا اله الا الله، د ټولو نه غوره ذکر لا اله الا الله دی. حضرت موسی علیه السلام د الله پاک نه سوال وکړو
یا الله زه تا یادول غواړم ستا ذکر کول غواړم ما ته یو څو کلمات د ذکر وښایه چې په کومو کلماتو د یاد کړم الله پاک ورته وفرمایل ای موسی علیه السلام لا اله الا الله ډېر وایه ځکه دا د ټولو پیغمبرانو کلمه ولا اله الا الله او معنی دا ده لا اله نشته دی لایق د عبادت الا الله سوا د الله نه یو الله د عبادت لایق دی بل څوک د عبادت لایق نشته دی وی موسی علیه السلام عرض کو چې یا الله د لا اله الا الله کلمه خو ټول خلق وی ما ته ځان له خاص کلمات وښایه وی الله پاک ورته وفرمایل که دا وواړه ځمکې او دا وواړه اسمانونه د تلې په یو چابړي کې واچولی شي او د لا اله الا الله کلمه دا په بل چابړي کې واچولی شي لا اله الا الله والا به دروند شي د دې وزن په اسمانونو او په ځمکو باندې زیات دی او د قیامت په ورځ باندې د یو کس په حق کې به د دوزخ فیصله وشي حساب کتاب د اعمالو وزن به وشي دوزخ طرف ته به روان کی الله پاک به وفرمایي چې صبر وکړئ د یو امانت ما سره پروت دی نو د کاغذ یوه ټوکړه به ورکړي چې دا د ده د نیکو اعمالو په تله کې کیږدی نو هغې سره به د اعمالو وزن دروند شي نو دی به تپوس وکړي چې یا الله دا وړوکی غوندې کاغذ په دې کې څه چې زما د اعمالو دا وزن پې دروند شو نو الله پاک به ورته وفرمایي چې زما بنده تا په دنیا کې لا اله الا الله کلمه ویلې وه نو هغه ستا ما سره امانت و نو د هغې په برکت باندې تا ته ما بخښنه وکړله او د کوم یو انسان چې په اول وخت کې لا اله الا الله په ژبه باندې راشي یعنې دی چې ماشومي او خبرې زده کوي نو مور او پلار له پکار دي چې اول ورته لا اله الا الله وښي دا کلمه د ماشوم په ژبه راشي او په آخر کې دا کلمه د لا اله الا الله د مرګ په وخت کې د انسان په ژبه باندې راشي نو فضیلت دا دی دخل الجنته دی واقعي جنتي دی به جنت ته داخلیږي بیا د ذکر درې کیفیات ذکر کړي دي انسان درې حالاتو کې وي یا به دی ولاړي یا به دی ناستي یا به دی ملاستي دا درې مستقل حالتونه دي د انسان دین علاوه که نور حالات او کیفیات دي نو هغه عارضي دي مستقل به دی یا ولاړي یا به ناستي یا به ملاستي نو په دې درې واړو کیفیتونو کې دی د الله ذکر کوي په ولاړم د الله ذکر کوي په ناسته باندې هم د الله ذکر کوي او په ملاسته باندې هم د الله ذکر کوي په دې درې واړو حالاتو کې الله پاک د خپل ذکر اجازت ورکړی دی دې کې څه بې ادبي نشته چې انسان وایي زه ملاست یم او د الله ذکر نه کومه هسې نه بې ادبي نه الله پاک په خپله د عقلمندو خلقو په صفاتو کې دا کیفیت ذکر کړی دی چې دوی په ولاړه باندې د الله ذکر کوي او دوی په ناسته باندې د الله ذکر کوي او دوی په ملاسته باندې چې ډډې لګولي بیا هم د الله پاک ذکر کوي دغه شان درود شریف لوستل هغه په ولاړه باندې انسان ویلی شي په روانه باندې ویلی شي په ناسته باندې درود شریف ویلی شي او په ملاسته باندې درود شریف ویلی شي دې کې څه بې ادبي نشته دی که د الله نوم په ملاسته باندې انسان اخیستی شي نو د نبي علیه السلام نوم مبارک او درود شریف هغه هم انسان په ملاسته باندې اخیستلی شي خو بهتره دا ده چې انسان ناستی او دس کې وي قبلې طرف ته مخې خوشبویي لګولي او درود شریف وي نو د هغې برکات به زیاتي او نور په روانه په ولاړه په ناسته په ملاسته په هر حال کې د الله ذکر او درود شریف دا لوستلی کېږي دې دپاره اودس هم شرط نه دی که اودس کې کوي نو برکات به زیاتي او که اودس نه انسان دی عاجزه دی هر وخت په اودس کې نشي پاتې کېدلی نو بغیر د اودس هم د الله ذکر کول جایز دي درود شریف لوستل جایز دي دغه شان ذکر اسکار د الله پاک نوم اخیستل بغیر د اودس هم جایز دي په هغې باندې به ورته پوره ثواب میلاویږي نو د عقلمند د درې کیفیات ذکر کړل چې په ولاړه د الله ذکر کول په ناسته د الله ذکر کول او په ملاسته باندې هم د الله ذکر کول دا د عقلمندو خلقو صفات ذکر کړي دي بیا چې دې ته کوم دعوت ورکړی شي او د اسمانونو او د ځمکې په پیدایش کې چې د الله د قدرت نښې دي نو دوی په هغې کې غور او فکر هم کوي چې الله دا دومره لوی اسمانونه دا دومره لویه ځمکه دا هر څه تا پیدا کړي دي نو دا دې بیکاره نه دي پیدا کړي بې فایدې دې نه دي پیدا کړي بلکې د دې یو مقصد دی چې دا د انسان د فایدې دپاره دي او انسان به په دې کې غور او فکر کوي نو په دې نتیجه باندې به رسي چې د کائنات دا نظام دا په خپله نه دی روان
بلکې د دې نظام یو چلونکی ذات شته دی چې هغه د عبادت لایق هم دی، د هغه نه سوا بل څوک د عبادت لایق نشته دی. او بیا د جهنم د اور نه پناه غوښتې ده، عقلمندو خلقو دعای غوښتې ده چې ای الله موږ د دوزخ د اور نه بچ که. او په دریم آیت مبارک کې چې کم خلق مستقل دوزخ ته الله پاک داخل کی نو دا به همیشه د پاره ذلیل او رسوا وي. نو ای الله د دغه ذلت او د رسوایی نه زمونږ حفاظت وکړه، ځکه دغه خلق ظالمان دي او د ظالمانو د پاره به څوک مددگار نه وي. یو مسلمان چې دوزخ ته داخلیږي نو دی به د ذلت او د رسوایی د پاره نه، بلکې دی به د ګناهونو د خیرو نه د پاکېدلو د پاره چې ګناهونو نه پاک شي نو بیا به الله پاک جنت ته لیږي. او کافر مشرک او منافق چې دوزخ ته الله پاک داخلي نو دا به د هغو د ذلیل او رسوا کولو د پاره، ځکه دی به مستقل او همیشه د پاره په دوزخ کې سوځيږي. ان فی خلق السماوات بشکا په پیدا کولو د اسمانونو کې والارض او په پیدا کولو د ځمکې کې چې د اسمانونو الله پیدا کړی دی او د ځمکې الله پیدا کړی ده. واختلاف الليل او په پرله پسې راتللو کې د شپې والنهار او د ورځې چې شپه ختمیږي ورځ راځي او ورځ ختمیږي نو شپه راځي، منځ کې بل فصل او جدایي پکې نشته دی. نو تاسو دې ته ګورئ نو چې شپې تیاره ده د ورځې رڼا ده، کله شپه اوږدېږي نو ورځ لنډېږي او چې کله ورځ اوږدېږي نو شپه لنډېږي، کله شپه ګرموي ورځ یخوي، کله ورځ ګرموي نو شپه یخوي. دا ټول نظام دا الله پاک پیدا کړی دی او الله پاک د دې نظام چلوونکی دی. نو تاسو خو یو نښه غواړئ چې دا صفا ډیرې د سرو زرو شي، ستاسو دپاره دا لوی لوی نښې موجود دي، دې ته ولې نه ګورئ؟ په خپلو سترګو باندې آسمان وینئ، ځمکه وینئ، د شپې او د ورځې بدلیدل دا تاسو په خپلو سترګو باندې وینئ. نو په دې کې شته دی لآیات، آیات د آیت جمع ده، آیت معجزې ته ویلی شي او د قرآن مجید آیت ته ویلی شي او نښې ته ویلی شي. دلته معنی ده نښه، لآیات خامخا ډېرې نښې ډېر دلایل موجود دي د الله پاک د قدرت او د الله پاک د یووالي چې الله یو دی او څوک ورسره شریک نشته دی. د چا دپاره دا نښې دي؟ لأولی الالباب، الباب د لب جمع ده، لب ویلی شي عقل ته، په خپله لفظي معنا د لب دا مغز. نو مغز چې دی نو هغه خلاصه د یو څیز ته ویلی شي، نو عقل او دام د انسان د بدن یو جوهر او خلاصه ده چې عقل پکې وي نو د دې انسان ټول خلق قدر کوي، او چې عقل پکې نه بې عقلی نو ټول خلق دې نه نفرت کوي. نو دا عقلمن خلق چې په دې کې عقل موجود دی نو د دې دپاره د اسمانونو د ځمکې د شپې او د ورځې په پیدایش کې د الله د قدرت ډېرې لوی نښې موجود دي. اوس دا اولی الالباب چې عقلمن ورته ویلی شي د دې صفات بیانوي چې دا څوک دي د عقلمن خلق. الذین عقلمن هغه خلق دي، اولی الالباب هغه خلق دي یذکرون الله چې دی ذکر کوي د الله، الله یادوي، قیاما په ولاړه، وقعودا او په ناسته، وعلى جنوبهم او په خپلو اړخونو باندې هم چې کله اړخ لګولی دی بستره باندې په کټ کې پراته دي ملاس دي نو په دې حالت کې د الله ذکر کوي، د الله د ذکر نه غافل نه وي. ويتفکرون دی غور او فکر کوي فی خلق السماوات په پیدایش د اسمانونو کې، والارض او په پیدایش د ځمکې کې. او بیا داسې وي د عقلمن خلق ربنا ای زمونږ ربه ما خلقته تا نه دي پیدا کړي هذا دا ټول څیزونه چې دا کوم ذکر یې وشو چې اسمانونه دي ځمکې دي شپه او ورځ ده یا د دې څومره مخلوقات دي باطله عبس بیکاره بې فایدې، دا تا بې فایدې نه دي پیدا کړي، د دې خامخا یو مقصد شته دی چې هغه په دې کې غور او فکر کول دي او د الله د قدرت نښې کتل دي او د هغې نه نتیجه اخذ کول دي چې دا هر څه الله پیدا کړي دي نو هغه الله د عبادت لایق دی. سبحانک تو پاک یې د هر قسم عیب نه، نو دا بېځایه یو څیز پیدا کول دام عیب او نقصان دی، نو تا نقصان دغه عیب دا په تا کې نشته دی، د دې نه بالکل پاک او صفای. فقنا نو بچ که منګه عذاب النار د دوزخ د عذاب نه، چې منګه تا ته ایمان توفیق را کړی دی
نو چې زمونږ خاتمه په ایمان باندې وشي او د دوزخ نه بچ پاتې شو. ربنا ای زمونږ ربه انک بېشکه تو من تدخل النار هغه څوک چې تو داخل کې هغه لره اور د دوزخ ته مستقل طور باندې فقد اخزیته نو یقینا چې تا رسوا که هغه لره ذلیل او رسوا به هغه څوک وي چې هغه مستقل دوزخي وي. وما للظالمین او نه به وي د ظالمانو دپاره من انصار. انصار د ناصر جمع ده معنی د مددګار. د ظالمانو به څوک مددګار پیدا نشي چې دوزخ د اور نه راوباسي یا د دوزخ په عذاب کې ورسره څه اسانی او رعایت ورسره وکړي. ان فی خلق السماوات والارض بشکا په پیدا کولو د اسمانونو او د ځمکې کې واختلاف اللیل او په پرله پسې تللو راتللو د شپې کې والنهار او د ورځ کې لآیات خامخا ډېرې نښې د الله د قدرت او د وحدانیت موجود دي لأولی الالباب د عقلمندو خلقو دپاره الذین عقلمند هغه خلق دي یذکرون الله چې هغې ذکر کوي د الله پاک قیاما په ولاړه وقعودا او پناستا وعلى جنوبهم او پملاستا ويتفکرون دی غور او فکر کوي فی خلق السماوات والارض په پیدایش د اسمانونو او د ځمکې کې او داسې دعا غواړي ربنا ای زمونږ ربه ما خلقت هذا تا نه دي پیدا کړي دا ټول څیزونه باطلا عبس او بیکار او بې فایدې سبحانک ته پاک یې د هر قسم عیب نه فقنا بچ کمنگا عذاب النار د دوزخ د عذاب نه ربنا ای زمونږ ربه انکا بېشکه تو من تدخل النار هغه څوک چې تو داخل کې هغه لره اور د دوزخ ته فقد اخزیته نو یقینا چې تا رسوا که هغه لره وما للظالمین او نه به وي د ظالمانو دپاره من انصار څوک مددګار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمته.